Ej, kaže, savjeda. Ce pe la jandei de nu pșalei. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك الله يا الله يكبرك وي 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 سببك خار العاجز سل العاجز يا كلا وګلو بس الله دې د زړه صبر درکړي. ډېر ناولته زوی وې ډېر ناولته زوی زر راکې لک راکې ولک زامن و همداسې زوی به نس پیدا بالکل ښه خلک بس خدای دستي دستي ټولوي وه دستي ټول مړه دي دا نیکهګان دي دا هغه مولوي صاحب بیا دلته نیت للیت بس اولاد چې دی هغه انسان ډېر ډېر ویلې کوي ویلې لکه وازګه ویلې یې ولکه زه لکه بچه پېژه په ورځ دا کښېنان چې بیا کوټ کې بغالي کې زړه کار شي ته په کوټه کې څه کول ریړۍ چلول داسې ریړۍ هم نه چلوله چې دا ماسې دا وینه واچوله دا وینه یا دا سپینه وینه یې کمه شوه وینې کمه شوله چیتیانو ډېر همت وکړي د باچا هغسې د جاج ټکټ وکړو کراچي له کور یې دې کلي ودان دې کلي ګرده موږ سره وځړل دا رزکي راباندې ځړل ای په غاړه کې هغه ډېر ښه ځوان و دا دستي د کورنۍ دغه د ځوانان د په کار په کار اخته کړي دا ریړیانې د منډۍ سیپور په زر راوړي په پور یې راوړي د 4 لک روپۍ دا خلکو ته یې بې ورکړو مالونه ول توکل په خدای یاد کوو چې اوس بېکاره وای خو په نازېدو ګرده کوڅه په نازېدل یا ګرده کلی په نازېدی ډېر ښه انسان داسې مال یې هم کور ته نه راوړي چټۍ بیا په 4-5 کریټه به یې دا خو 10,000 روپۍ دې جوړوي ورته یې مغه بس کاسې بیا ډکې کړي د ملایانو ته دا کورو والاتو کانار سیزن وکړه د مالټو د امرود سیزن وکړو که دا شي سیزن په کریټو یې راوړل بس دا قسم د الله والا خلک چې لاړ شي بس نوم یې بیا پاتې خلک یې په ښه خوله یاد کنې د هغوی دا دي دا یاد راکړي یو لا ولاکه کې پېژني کې پېژنې څوک دي څنګه مړه سول و د ده په مرګ باندې ګرده کلي وژړل ګرده کلي وژړل دغه عبدالله خان بولي چې دی براره مړ شولی چې پر ما زړله ادې روان دی وی وی خپل وراره یې مړ و د پر تا زړه و د ملنګ زوی راځه اشټ هوټل څو بچان یو 3 لولې دي یو زوی دي ښه و بیا هم غټې دي ګرځي دغه زوی باد پیدا شو داسې پاخه زړه ولې پرې کوي د زړه ولې مستانو غټ انډیوال ډېر مې یار وم زوی مې هم و فضله داسې سړی و چې برایه کوي هغه ګایدي پر د اولاد باندې ما زموږ څخه دا نه ویلې چې یا دلته کښېنه یا دلته چې دا خرڅ به نه و کم سوی بس ولته روانې دي دا رازکي زامنو په مارکېټ کې سبزي بیا راوړل و دا اسلام و دا د قاسم ته بې ورکړي وې دا 10,000 روپۍ دا 15,000 ما پلار د راجي مازدګر ورکړي هغه کریټونه انارو کیلې ناولاده زوی و ډېر ناولاده زوی تر لکو زامنو راله بې و تر لکو سبحان الله داسې زوی داسې زوی دیندو خدای پېژندی رسول یې پېژندی